السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سیف الرحمن تاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو ته د سکرین باندې کتای شئ د کمپیوټر زده کړه په پښتو ژبه کې. ملګرو دینه مخکې ما تاسو ته ویډیو سبق جوړې کړې وې، هغه کې ما تاسو ته د وینډوز ایکس پی انسټالیشن هم خیال مکمل طور باندې او د وینډو ویسټا انسټالیشن هم خیال ودرته، او دینه بعد به زه ان شاء الله تاسو ته ما یې چې زه به د وینډو 7 اور 8 انسټالیشن هغه هم جوړم، سبق یې هم جوړم ویډیو سبق. خو هغه نه مخکې بعضې ملګري ویلي چې یاره د وینډو ویسټا انسټالیشن خو مکمل دی، خو د ایکټیویشن به څنګه کوو. او ما خپل هم دا سوچ وکړ که ځنه ملګری دا وینډو انسټال کړي هغه ته ایکټیویشن ضروري دی. ویلې چې تاسو ته به یاد وي چې موږ کله وینډو ویسټا انسټالیشن کولو نو هغه ځای کې مونږ کی غوښتي وه، کی مو هغه ټایم نه وه ورکړي. نو زه تاسو ته اوس ما ښیم چې یاره دا 30 دن ټایم وي، 30 دن نه بعد دا بیا چې اکټیویټ نه کړي نو بیا کار نه کوي. دا ګورئ تاسو ته به دغه ځای کې کتی شي، دا ګورئ دغه ځای کې موږ سره لیکلي دي 29 day to activate windows now. دا لکه دغه ځای پورې دا 29 days اکټیویټ ته پاتې دي، او دا ځکه که اکټیویټ کوئ نو بیا دا اوس کلیک وکړئ آنلاین باندې کلیک کوی شي. خو موږ سره یو سافټویر دی چې هغه سره موږ دا وینډو اکټیویشن کوی شو. دا سافټویر به موږ کولاو کړو، دغه ځای کې چې دا موږ سافټویر کولاو کړلو، اوس دا خپل فایلونه وچتوي. دا ځای کې ګورئ ولیکلو پلیز ویټ اکټیویټینګ مایکروسافټ وینډوز ویسټا. سره انتظار وکړئ د مایکروسافټ وینډوز ویسټا چې کوم دغه اکټیویشن کوي، اکټیویټ کیږي. ملګرو دا ډېر ضروري شی دی، ویلې چې که دا اکټیویټ نه کړلو او 30 دن مکمل شوی بس بیا دا نه چلیږي. که وینډو 7 وي یا وینډو 8 وي، دا وینډو هغه وي ویسټا وي، او وینډو ایکس پی چې کوم دی هغه کې خپل هغه کی چې کوم هغه ټایم ویر کو هغه رجسټرډ بیا هغه کېږي. کیدای شي دا اوس یو وارې ریسټارټ وغواړي. دا ګورئ څه فایلونه هغه کوي ډوس هغه کې. دا ځکه ګورئ دا ولیکلو thank you for using this activator or window vista ultimate has been successfully activated. You will now need to restart your computer immediately. څه کونیرا زه شکریا ده کوو چې کوم تاسو دا اکټیویټر استعمال کړلو او وینډو ویسټا بالکل کامیابی سره هغه شوله اکټیویټ شوله، او اوس کمپیوټر ریسټارټ کو. نو موږ دا ریسټارټ بټن ووهلو، یس مو وکړلو، اوس به ملګرو دا کمپیوټر ریسټارټ شي او تاسو به وکړئ چې کوم سره 29 دن پاتې 29 دن وارننګ و، هغه 29 دن به اوس ختم شي. اوس به موږ سره مکمل وینډو اکټیویټ وي، او زه هغه کوم انشاءالله د دې هغه څه کوم دی د وینډو ویسټا اکټیویټر څه کوم دی دا به هم زه په هغه باندې اپلوډ کړم، او د دې اډرس برته زه ډسکرپشن کې ورکړم. که کوم ملګري ته پکار وي هغه ډاونلوډ کوی شي هغه باندې میډیا فایر نه. زه به د دې هغه درکړم، اډرس به درکړم میډیا فایر نه. دا تاسو آرام سره ډاونلوډ کو، تقریبا 4 MB 3.5 MB فایل دی. اوس دا وینډو سٹارټ شي، تاسو وکړو چې وینډو ویسټا به اکټیویټ شي وي. دا ملګرو وینډو ویسټا سٹارټ شول موږ سره. دا سٹارټ شوله وینډو ویسټا. اوس که موږ چیک کړو د دې مای کمپیوټر پراپرټي ته لاړ شو، دغه ځای کې ملګرو کسو تاسو ته کتی شي دغه وینډو اکټیویشن وینډو از اکټیویټډ، او دا ځای کې جینین مایکروسافټ. نو ملګرو دا مو وینډو اکټیویټ کړله، او ما تاسو ته مخکې وویلو چې یاره دې کې به انشاءالله که خیر وي زه دا کوم سافټویر دی دا به زه میډیا فایر باندې هغه کوم اپلوډ کوم، او کوم ملګري ته پکار وي هغه ځای نه ډاونلوډ کړي او خپله وینډو اکټیویټ کړي. نو دا د مونږ نن سبق و،
امید کوم چې دا به تاسو خوښ شوی وي ویلې چې ډېر اهم سبق و دې کې لکه ما درته ویلي چې وینډو ویسټا وي یا 7 وي چې کوم لکه مو اول کې هغه وینډو کو کی وینډو کو ایکټیویټ نشي هغه به صرف 30 دن چلیږي 30 دن نه بعد به هغه ختم شي بیا نه هغه کې نه چلو کیږي نو دی وجه نه دا ضروري هغه دی او کوم ملګري ته پکار وي ډسکرپشن کې کوم هغه وی لینک وي هغه نه ډاونلوډ کړي او بس زر ته بیا مخکې سبق وغونډه یم چې خپل لمونځ کوو په لمونځ کې خپل مور پلار ته او ټول امت ته او مام د کې یاد لري او د الله په امان خوشحال او آباد اوسو السلام علیکم